دا پوره قصه چې نه ده ما خو ډېره خوښه شوه پرېږده یار زه لږ خواته ورځم لږ خبره ورسره وکړم ډېر وخت پس صفایي کولو موقع میلاو شوه ما ته هم د هیروتوب موقع میلاو شوه نو خیر وکړو یوه لانجه راځه چې ورشو دا زړه مې غواړي چې د سینې سره دې ولګو هلکانو ورځئ پرې نسرینو ډېره د افسوس خبره ده تا زما په مشورې باندې عمل ونه کړو او بیا لګیا یې یوازې ګرځي زه څه وکړم ما خو ډېر کوشش وکړو چې ستا په مشوره باندې عمل وکړم خو څه وکړم د زړه نه مجبور یم دا به تا ته هله پته ولګي چې کله ستا په زړه کې مینه پیدا شي ښه دا خبره ده مطلب دا چې ستا په زړه کې چا دپاره مینه پیدا شي زه تپوس کولی شم چې هغه خوشنصیبه هغه خوشنصیبه هم ته یې خو افسوس په دې خبره راځي چې ستا په مینه کې زه یوازې سوځېږم اوس ستاسې فیصله ده او که زه ستا د مینې نه انکار وکړم نو بیا ستا انکار به ما بې مرګه مړه کړي بې مرګه پلاره بس زمونږ ناسته په غټو خانانو کې ده او تتلې نو ایله بیله د تشباڼو کې رانه رشته وکړه وزما معتبرخانه زویا وزما معتبرخانه زویا هغه غریب سره څه نشته نو څه به دې وغواړو نه نو دا څومره دنیا ورانه وه چې ته تلې نو زمونږ روله د نادري خور خو ستا څوک چې په میانه غزم نه لري پلاره دغه تا کړې ده او تی سنبالوه موږ به خپل روله په غټو خلکو کې رشته وکړو و د اور بچو درې واړه په خوله کې اور ګرځوئ خو خیر زه به هم نن د خپل رور مشال سره خبر وکړم
خو زموږ مطالبه ومنله نو ټیک ده کنې چې سر سلامت وي نو ټوپې ډېرې دغه شان ابازه سبا د لمر د ډوبېدو پورې که تا ما ته پیسې رانه کړي نو د خلکو په رش کې به ته هم رکي لارا پانتون ته ځم زه د جیب خرچې لپاره د پیسې به کار وي لارا ما د ستا د پیسو ضرورت نشته زه دا ټول دولت ستا دپاره دی او بیا د دنیا زامن د پلار په دولت باندې ناز کوي او یو ته چې نفرت کوي تا ولې پلار د ګټې نه مې نفرت نه دی خو د حرام د ګټې نه مې نفرت دی نفرت خدای بامان څه کمقل دی دا لیونی شوی دی ولې بیبي خیر خدای کنه اے ټیکسي والا دې پر دباغه پورې ځم ولې نه بیبي ولې نه لاړ به شو کنه راځئ کښېنئ څو پیسې شوې بیبي 100 روپۍ 100 روپۍ جی او اوس که 100 روپۍ اخلي ته او دلته او زه دلته ولې زه ستا په ټیکسي کې نشم کېناستی څو او دا تا کمې نخرې راغستې دي کله ټیکسي چلې او کله رشکې ګوره میډم زه یو غریب سړی کله به رشکه چلوم او کله به ټیکسي ښه په آیا عزت کې ما د ټیکسي نه کوزه شه شابه ته هم راسره راکوشه راته هم کوزه شه نه کوزېږم راته هم کوزه شه که نه هم نه کوزېږم ته هم راسره راکوشه یا خدای پاکه راته هم په آیا عزت کې د ګاډي نه کوزه شو ګوره څه چلې خبرانه اوس پر راپسې په خپله ګرځې په خپله خبرانه دا غواړي باندې نو ماښامه نه که ټکسي پیسې غواړي نن پس شوي مهربانه هسې نه چلې ونیشم داسې مه ګوره جانانه هسې نه چلې ونیشم دلته قدر د رښتینې مینې نشته زه چې زه د دې دنیا نه هسې نه چیلې ونیشم تپوسو که یو ځل چې چا لیدلی دی سترګې د ښایسته باڼه ښایسته رخسار دې ښکلی دی هغونه تپوسو که یو ځل چې چا لیدلی دی رب دې داسې خوند کړي لکه لال د بدخشان منظر سره ډېر کوي په پوزه کې تیز ول رب دې داسې خوند کړي لکه لال د بدخشان
منظر سره ډېر کوي په پوزه کې پیزوان نشته داسې اوسم د بل چا په دې جهان نشته داسې اوسم د بل چا په دې جهان قیامت الله قیامت الله قیامت الله دغه اوسم د جانان دغه اوسم د جانان بچه په سړک باندې ناسته د وړو خلکو کار دی ګوره بچوڼیا خپل اوقات باید څوک هیر نه کړي نو ځکه په ځمکه ناست یم ګوره بچوڼیا پالتو ځناور په ځمکه ناست وي که د ریشي اخیستلو باندې د چا اوقات بدلېدی د دنیا ټولو کمقلو به د ریشي اچوله اباده د قیچي باندې ژبه مه چلوه یعنې ګولۍ به وچلېږي ګوره دلاوره زمونږ او ستاسې لارې بېلې بېلې دي خو منزل هم یو دی زما خبره ښه په غور واوره د غلطۍ نه زما مال ستا په علاقه کې ګټه کېږي زما مال ما ته ورسوه په دې کې به څلورمه حصه درکړم څلورمه حصه نه نیمه حصه به راکړې ته لالچي وي او لالچي به پاتې شي که ما ته دې ډیکه راکړه نو زما شاته زما زوی خو شته که نه ستا شاته څوک دي
دلاوره ته یوازې وې او یوازې پاتې شوې که زما کار ونشي نو د لوی مصیبت سره به مخ شي هغې خبره به ومني ځکه هغې سردانې زوی ده شیر دلا تا خو زمانه زړه وښکلو چې بیا ما سره خبر ونه کړي زه تا نه خفه یم ډېره ښه ده نسیم د نن نه پس به زه دلته نه راځم خو دا راته ووایه چې دا एकदम د زما نه نفرت ولې شو نفرت مې نه په دې شو چې اخر تر کومې به موږ داسې پټ پټ ملاقاتونه کوو ګوره شیر دلا زموږ ډېر لوی خاندان دی او که چا اورېدو نو بیا به څه کېږي ګوره نسیم څوک چې په رښتیا عاشقان وي که نه نو بیا هغوی د چا پروا بلکل نه ساتي ها نن ما ته پته ولګېده چې ته زما په مینه باندې ستومانه شوې خو خبر دا ده نسیم چې اوس ته زما د زړه نه بلکل نشي وتلی او ځکه خو په جنګ کې مړی کېږي که دا حقیقت دی چې زموږ زړونه یو دي زموږ ځان یو دی خو زموږ مشران به موږ چرې معاف نه کړي خبر دا ده نسرین زموږ زړونه صفا دي او چې نیت صفا منزل اسان پاک پروردګار باندې باور ساته هغه چې سم کوي که نه نو د انسان په کې خیر او انشاءالله زما په پوره باور دی چې زموږ ته به دی زرا څه خبره ده داود خان موږ سره دوکه وکړه ما خو ورته ویلو که نه که زموږ کار ونه شي نو د لوی مصیبت سره به مخ شي هغه ورځ تا واورېده او ما هم واورېد دلاوره چې څه دې کول هغه دې وکړه او وټ زما وار دی هلکه ته لاړ شه چې زه لږ ارام وکړم ډېره ښه ده پلاره ته اوس ارام وکړه زه پوهېږم او زما کار کمال وروره تا ته ښه پته ده زموږ غریبي ده هلکان دومره ګټي چې صرف د کور خرچه او زما د دویې کېږي اے ماشاءالله د خپلې بیمارۍ او د کور غم در سره شته او د ځوانې جانې لور غم در سره نشته خلک خو د لور د رسختۍ لپاره په سود پیسې راخلي سړیه ځان چاته پاتې نه راولي ملک د پښتو دی او کمال وروره د سود د پیسو نه دی الله تعالی هر مؤمن مسلمان وساتي خپل دا باقي عمر او آخرت تباه کول نه غواړم او چې تا مونږ سره رشته کړې ده نو اوس پرا سره غریبي هم قبلې وروره لالا زمونږ د غټو غټو خلکو سره غم خادي ده د غټو غټو خلکو سره هم تعلق دی اوس را پورې ته خلک خاندې مړه اخر ته ویل څه غواړې وسړیا زه څه وایم بس خپلې لور له به دې کم از کم یو لس تولې کالی خو چې وي که نه او ښه غټو خلکو په نیچر پوه شوې که نه چې سبا نه خلک ما پورې خاندي او نه تا پورې خاندي او لالا چې د بلې نه دې خبر کم زما مېلمانه به لږي خو یو 500 کسان به وي چې د هغوی د ډوډۍ بندوبست هم وکړي ما مونه شرمې او خپل ځان هم مونه شرمې کمال وروره ته که دا خپل کور هم خرڅ کم نو بیا هم دا زه نشم پوره کولی ما خو دا دی چې زما ورور مالداره دی دا هر څه به ولږ ته کې ولې چې زما لور ستا لور ده خو یار تا एकदम سترګې بدلې کړې بلکل زما اړو خاطر نه کوې بس وروره بس ما سره دومره ټایم نشته زه خپل زوی له زر تر زره واده کول غواړم بس زه تا له 2 ورځې ټایم در کوم ما له په 2 ورځو کې سوال جواب راوړه که ستا لور دې تا ته ناست دی زه به خپل زوی له بل ځای واده وکړم نجونکۍ ډېرې
कमाला कमाला सड़िया दवाई उखरा अल्लाह बखैर की दादी दादी दवाई उखरा नो बच्चे उस तो दवाई में जरूरत निश्ता ना उखरा दादी दवाई उखरा बाहर चल लिखा ना आखिर स्ता मतलब से दी چې تخپل مشران زما رښتېلا زما کور ته نه رالیږي که تا له شرم نه درځي نو بیا به زه خپل مشران ستا رښتېله درولېږم له ته وګوره دې جوړې ته وګوره چې دا کارونه کې کني په شرمونو به شرمېږم خبردار نسرین چې ته بس کنه لږ صبر وکړه بس لږ غوندې صبر بس صبر خو زما ویښته سپین شول ستا څه مطلب دی چې زما غاښونه وځي ونه یک وخت که غاښونه دې غورځېدل که نه نو نومې به درله والمه او که چېرې سر دې سپین شو نو سیمسول به درله راوړمه والله چې ډېر ښه سرتوری که نه یو سپین ویښته هم پکې باقي نه وي والله چې ډېر ښه سرتوری زما د خبرې دا جواب نه دی ته ما ته صرف دومره ووایه چې ته ما سره واده کې او که نه ګوره خبره دا ده چې زه به تا سره وادم کومه زه به تا سره کویدم کومه خو لږ ساړه وخوره خدای ته وګوره دا فیصلې کوم زما او ستا کار نه دی دا کار د مشرانو دی ټیک ده زه اوس ځمه خو زما په خبره باندې لږ غور وکړه ټیک شوه سوچ وکړو
نزل قلبي جميل بشر قلبي سلیمه خبره خبره کنه दादी ډېر زیات کوشش مې وکړ خو هېڅ بندوبست ونه شو او ها هغه پراپرټۍ والا راته وی چې ستاسو دا کور چې کوم دی که نه دا د دومره پیسو نه دی داجي هاي هاي داسې وخت راغی داجي چې مونږ باندې څوک د 100,000 روپیو اعتبار نه کوي اخر دا به کېږي څه هغه څو تاسو بالکل بې فکره اوسئ زه به کمال ورله راشم هغه منت به وکړم زارۍ به وکړم پخپو به ورته پرېږدم او زه امید لرم دا به زما د سوال نه جوړې تشه نه پرېږدي یاره د نادر پلاره ته خو وې خو زما یقین نه کېږي چې هغه به ستا خبره ومني ځکه چې د هغه سترګې نور څه وایي ته دې کوې پشمینې خو زم زم د خپل ورور د ایمان خو به وګورم یاره اوس دې طبیعت څنګه دی اوس فهم خو کش چې دا باز ونه راځې وې نو بیا به ټول عمر لاره ته چې چا دې حال ته رسولی هغه مې درته ختم کړو څه تا باز مړ کړ زویه تا ډېرې غټه غلطي وکړه زموږ په دنیا کې د مرګ بدل مرګ دی هغې به ما ژوندی پرېږدي ولې چې زه اوس پالج والی زه یې څنګه نشم کولی لاره ته هېڅ غم مه کوه ستا حفاظت به زه کوم زه که پتا چا ګوته ونوچته کړه د هغې انجام به مرګ وي مرګ بچیا ته چې په کوم ځای کې ولاړ یې دلته به ته زما حفاظت ونه کړی شي چېرته ته زما حفاظت کول غواړې نو بیا زما دنیا ته راشه لاره زه به ستا دپاره هر څه قبول کړم نن نه بعد به زه ستا توره جوړېږم توره لاره هغه سلیم څه شو سلیم خو لاړ بچی ستا دپاره هماغه وکیل لا غوښتی دی چې په لفظونو باندې امضا وکړي ولې که نن نه وروسته به ته زما په چوکۍ کښېنې ډېره ښه ده پلاره اے نسرین د خدای دپاره زما ومنه زما مینه قبوله کړه څوکم تا بې شرمه زړمې پتا مینده پتا
और दी बेशर्म जड़ा जार ने माखला जार किन लेवने स्पिनने बकरजी امانا ته په خپل حد نه ډېر زیات مخکې شوې که شیردل ته پته ولګېده نو خیر به دې نه وي که خپل خیر غواړې نو چې بیا دپاره زما لار نه نیسې ستا مینه زما ضد دی او ما دا قسم خوړلی چې زه به تا خپله ناوې جوړوم خپله ناوې خو ستا دا ارمان به هېڅکله پوره نه شي دا ارمان دا به اوس زه ضرور پوره کوم ضرور سلیمه زه دې څه دپاره راغوښتل پلار دې څنګه دی اوس ښه دی اوس د هغې کاروبار زه سنبالوم زما په اوږو ډېر زیات دی سکندره مطلب دا څنګه وشو زه په وړوکوالي کې د کلي نه راغلی او بیا زما ملاقات تا سره ستا دوستي او ستا مینه ما ته ورسېده او زما غم تا خپل غم وکړه خندا او په مستۍ څومره کلونه تېر شو او د پرونۍ حادثې نه وروسته هر څه بدل شو دوسته ته ډېر مخکې لاړې او زه به درته واپس کلي ته لاړ شم تسلي مه اوس ته مه پرېږدې دوسته زه تا نه پرېږدم زما ضرورت درته پیدا شو زه به بیا راشم زه بخښنه غواړم سړی ته هم ورته ووایه چې زه لاړم بس روره بس ډېر فریادونه به راته نه کې سبا خبره کوه واده راکې او که نه ما تا ته انکار کله کړی دی خو دا مطالبې بند کا کا पल मरता सान तैयार का पल मरता
दाजी दाजी خو طبیعت ډېر زیات خراب دی زه چې تا یم ډبل بوزم نه بچې زما په لاره لږ طبیعت خراب شو مالک کېنه بچې خدایا اے سړیا طبیعت دې ښه دی هغه ورور ته څه وویلې پشمینې زما ورور خو بلکل زما د پېژندلو نه مې انکار وکړو بیا زما ورور دی او که نه دا څه دی داجي دا څه دی وایي چې څوک شرموي نو والله په بالله کرانه یو ورځ هم ژوندی وګرځي د دغه کور نه به وله قبرستان جوړ کړم قبرستان مونږ هم څه بنګړي په لاسونو کې نه اچولي داجي د اسمان ستوري به ورته وښیم ګنې دا خپل ځان به پرې مړ کړم ځان نه بچو نه بچې راشئ او زما په سر باندې لاس کېږدئ او قسم وخورئ چې تاسو به جنګ جګړې بلکل نه کوئ تاسو خور به خدای د رښتینې نه پاتې کوي دا زما په خپل خدای باندې پوره یقین دی داجي دا خلک به څه وایي بچې نه خلک به هم پورې ولې خاندي خلک به هغوی پورې خاندي زموږ د غریبۍ خو د ټول کلي ته پته ده راشئ زما په سر لاس کېږدئ قسم وخورئ ولې نه داجي ولې نه چې ستا حکم یې داجي نو موږ به کش هم نه کوو ولې چې ته زمونږ پلار یې داجي زمونږ پلار یې واورئ هلکانو زما یو خبره ښه په غور واورئ چې د نن نه پس به زما په چوکۍ سکندر کښېني خان صاحب دا خو ډېره ښه ده ستا په چوکۍ سکندر کښېني سکندر پوهنتون هم ویلی او خپوی هم لري دا خبره دې ډېره ښه وکړه ځکه خو هغې ته زه خپله چوکۍ پرېږدم ولې چې پوهنتون یې ویلی دی ډېره پوی هم لري او بله خبره دا ده زه په خپل زوی ډېر فخر کوم ولې چې هغه ډېر تجربهکار هم دی او په مټ هم ښه مضبوط دی ځکه خو مې خپله چوکۍ ورته پرېښوده اوس به دښمنانو ته پته ولګي چې مسیر یې څوک اخلي شیر دل خانه نن خو ته داسې خفه غوندې ښکاري خیر خو دی که نه خپله پریشاني مې درته ښکاره کړه خو ژوندی به پاتې نه شي ژوندی زما او ستا په نصیب کې خوشحالي نشته دی نسرینه او ښه به دا وي چې ما په خپل حال کړی ما نه خبره مه پټوه اخر څه چل شوي دي خبره دا ده نسرین چې زما مشرانو زما د رښتې خبره موږ ځای کې او زه تا ته ډېر شرمېږم اوس نه پوهېږم چې زه څه وکړم نو اوس ستا څه خیال دی خو څوک نسرین خدای کړی ناکام دی خوب چینی ډېره ښایسته ده بلکل زما آیډیا ده او تا له دې اوس دی د زړه صبر درکړي هسې صبر وکړم تر څو پورې چې زه ژوندی یم داسې نه شي کېدی ستا په مینه کې زه سوځېږم او ته دې بل چا سره مینه کوې ولې خو تا دا تپوس ونه کړو چې هغه جینۍ څوک ده هغه جینۍ دی دا بابا دی او هم دا بابا دی دا څوک دی دا سکندر دی
बाबा रास्ता दोस्ती ने दा वचन आगोले वचन बाबा डारे जस्ता मर पसने रागले बाबा तुमरे करके मस्ता वचलवा बोले वचलवा यो जल में हो जला सवर करे हो चिस्ता उरूर में वचलो او کبه دې زما خزي ته په بد سترګو غتل قسم په خدای چې دا سترګې دې نو باسم دا سترګې له شخصي ته مانچې هغه وخت د ډزو نه کو ډېر در سره یارو کو سکندرا ډېر در سره یارو کو سبیا به کور در سره سکندرم ته چرته تللی وې د کلي نه چې ته تللی ما د خوشحالۍ نه سام نه ده اغوستی بابا پوهېږي چې زما کمزوري او کوم سړی چې باوري و هغه هم لاړو मोहब्बतों सा यारीदा जमा पजस्ता बाचाईदा जमा पजस्ता बाचाईदा जमा पजस्ता बाचाईदा कत बादशाह तो शाहिंशाह जाता बे तमाशाए जमा साफ दिल बड़ी याद जाने दो द साफ गमे बाचाईदा द साफ गमे बाचाईदा द साफ गमे बाचाईदा पागल क्रम बजूर दमीने दे बदल क्रम दे दान पे पागल क्रम बजूर दमीने दे बदल क्रम जड़ सरस कवले नशम मजबूरीदा जमा पजस्ता बाचाईदा जमा पजस्ता बाचाईदा जमा पजस्ता बाचाईदा वाला सुना पहंदा
बाचाइदा जमा पजस्ता बाचाइदा वाला सुना पतंगा मक्का गमुना वलेला मक्का गमुना वलेला मिना सकन मिना करा दे बगैर दमिने मिने नाज रखा दे ओ मिना सकन मिना करा दे बगैर दमिने मोहब्बतों सा यारीदा जमा पजस्ता बाचाइदा जमा पजस्ता बाचाइदा जमा पजस्ता बाचाइदा तक बादशाह तो शहंशाह चाहता बे तमाशनाए जमाओ साफ दिल बड़ी याद जाने दो दसाब गमे बाचाइदा दसाब गमे बाचाइदा दसाब गमे बाचाइदा زما بچو خله چې دغه بلا نه خلاص شو امید رښتې نه امید رورولې نه رور دې ډېر هوښیار سړی دی پلاره په دې کور کې راته خپل خیره خپله درنه کوله خو ښه ده چې خلاص شو که نه پلاره ستا په رورولۍ څه کار نه و ستا جیداد دی نه ضرور جیداد ته و ما ته پته وه بچو ځکه خو مې ورته دومره ګران شرطونه ایښي وو او تاله خو مې په داسې ځای کې کوېدن کړې ده چې د خیره ټول عمر به مزې کې مزې دا خو ستا مهرباني ده که نه پلاره رښتیا اسخر میاشت ده روان دی تا ورسره ناست وم و زما ګرانه بچیه زه خو باز لزم خو د خیره چې دویم واده وکړمه نو بیا به ستا نوې مور او زه دواړه اجلسو او خدای دې وبخي ستا مشره مور هغه غریب هم په دې ارمان کور ته تلې وه واده او تاله لکه ولې راپورې خاندې زما په دې موټو کې اوس هم دومره طاقت شته چې دوه ښځې نورې زړولی شم او بله خبره مې واوره درې زامن یو پلار نشي پیدا کولی او یو پلار درې زامن پیدا کولی ته ووایه چې زموږ مال چېرته دی زما په نظر دې علاقې ته نوی راغلی زلمی نوی چاقو ډېر تیز وي خو د هغې زخم هم ډېر ژور وي په تیږه چا غر مات کړی دی د ماچس په یو تیلي باندې ټول ځنګل اور اخلي او بیا ته خو یو معمولي انسان یې ځان قانون ته وسپاره ما سره ستا د ګرفتارولو امر دی مرزا ونیسه ای ځابي صاحب
بخیر زما د حکم نه مرغۍ پک نشي والی افسره ته خو زمونږ علاقې ته راغلی خو دومره یاد ساته یو ورځ به زه ستاسو علاقې ته درځم او د سره ګورم به تا په خپل علاقه کې څه توره وکړه چې زما په علاقه کې به وکړې مخکې شه مخکې شه دا لا څنګه فیصله ده ته دا کلی پرېږدې او ځې او نورین بس اوس ما د کلي ته خیربان خو زه غواړم چې ته خپله فیصله بدله کړه او دا کلی مه پرېږده او مزه نه نورین نور د بې وفا په غم کې ځان په سرو لمبو کې نشم اخیستلی زه به ضرور ته خپله نورین د چا په اسره پرېږدې او ځې زه به د تا نه بغیر ژوند څنګه تېرومه دومره وخت چېرته وې بیا یې څنګه پېښه وکړه کاکا کلي ته تللی و خو د دوست دوستۍ بېرته راوسته ډېره ښه ده تاسو خپله کې خبرې وکړئ ما چې زکات سکندره تا خو ماته ویلي وو چې زه به د حیرانوم خو هغه څه دي هغه حیرانوونکې خبره دا ده چې ما واده و واده دې وکړو چا سره صنم سره چا سره مې چې وینه او دوسته تا واده مو وکړو او ما ته دې هم نه ویلی دا هر څه یو ناڅاپي وشو خو یار ته به کله واده کې دوسته ما هم واده وکړو خو څه خبره خو دې ډېره ښه وکړه راځه چې دواړه لاړ شو او الله ته دې زیری ورکړي ما در سره خپل تربوران کړی دی پر خبرې ما سره نه کوي اخر دې کې زما څه قصور دی قصور ستا نه قصور زما دی چې ما تا سره مینه کړې ده ګنې نن به تا ماله تربورانو پیغور ولې راکوږي اوهو ناصره تو خپه شوې ما خو په دې نیت خبره نه ده کړې ستا خور زما خور ده زما ډېرې ملګري دي زه به خپل ملګرو ته ووایم چې ستا خور خپل رول لپاره به وغواړي ته ډېر خپه کېږه ما شګوتري خبره د رښتې نه خبره د پښتو ده او بیا زه په خپله خور تنګ نیم چې ته به هغې دپاره رښتې ګورې زما خور به الله تعالی د رښتې نه پاتې کوي که خفه یم صرف په دې خفه یم چې تربوران راپورې ډېره لویه خنده وکړه او ته زما پر هرونو مالګې دوړې چې د نن نه پس زما نوم په خوله وانخلې سکندر کمزوري پیدا ما د سکندر کمزوري پیدا کړې بابا یو بد خبر دی سکندر دوست بیا راغی هغې باندې ځان هم قربانوي د هغې وخت ډېر ښه تېرېږي ځان قربانوي دا دې څه وکړو بابا ډېر په مینه راته وویل چې زه په هغې باندې ځان قربانوم خو
زه آرام ناستم خو زما خیاله خراب کړل. بابا اوس ته ځه نور زه پوه شه او زما کار زه درنه لاړم. حاجی ستا دا بدماشي او دبدبه بالکل بیکاره ده ځکه چې زه د نسرین په یادونو کې سوځم لمبه کېږم او تا ته څه پته ده ځمکه هغه تودوي چې اور پې بلیږي اور مانه وروره که د داجي په تمه شوې که نه نو ویښته به دې سپین شي غاښونه به دې پرېوځي خو نسرین به څه ستا نه شي. امانه بچې کار هغه پکار دي چې کباب پوخ شي او سیخ ونه سوځي هغه به کېږي چې زه تاسو غواړئ او چې زه ژوندی یم که نه نو ورک شئ غمونه هر چې یو نسرین راوچته کوي نو بیا به ورسه ګورو. واه پلاره واه نن دې زما د زړه خبره وکړه دا زړه دې راله خوشحاله کو دا زړه اوس به ورسره کو. ای خدایه دا څنګه زمانه راغله نن سبا جنکیان هم د هلکانو کالي اغوندي. اوهو دا کپړې ما ځان له نه ما سکندر لا اغوستې دي. ولې سکندر جامې نه لري؟ زما د سکندر سالګیره ده دا کپړې ما هغې لا اغوستې دي. تا سره چې کوم شاپر و هغه دې څه کو؟ اوهو هغه ما دکان کې پاتې شو زه ځم او هغه راوړم. پرېږده جماله پرېږده سلیمه سلیمه که دومره لرې دې ځوان سره مقابله وکړه خبره خو دې ډېره ښه وکړه هر پسه دلالۍ دپاره وي زما ستا په تباه میدان لګېږي پوه شوې. او ما ته پته وه چې زما ملګري به ضرور راځي او ما ته دا هم پته ده چې سکندر د دنیا په نظر کې یو مجرم دی خو ستا نه یو خبره هم پټه نه ده. سکندر په تا ډېر یقین کوي تر دې پورې چې هغه تاله په خپل کور کې هم ځای درکړو او یو خبره بله چې دا راز به صرف ستا او زما په منځ کې. بس صنم بس چې زما په اصلیت پوه شوې نو بیا واوره. ستاسو جدایي نه پس ما د پولیس نوکري وکړه. ما ته د سکندر د جرمونو دوسیه حواله شوه. ما ته پته ده سکندر مجرم نه دی نو بیا هغه څوک دی چې سکندر په نامه جرمونه کوي. زما مقصد د سکندر ګرفتارول نه دي زما مقصد هغه مجرم ته رسېدل. سلیم ته مایوسه کېږه ما زه تا سره یم. بیا زما لار ونیوله لار خو مځکه ونیوله چې نن به زه ته د ځان سره بوځم. بوتلل خو ډېره لرې خبره ده که شیردل ته پته ولګېده نو ستا ټول نسل به تباه کړي. دې مطلب دا دی چې ته د شرافت په ژبه نه پوهېږي. اوس خبره د زور شوه زور. پرېږده زما لاس پرېږده درته وایم پرېږده پرېږده زما لاس.
شیطانانو ستاسو لاسونه اوس دومره اوږد شول چې زموږ عزت ته راورسېدل. بابا زه د څه دپاره غوښتې؟ ته مې دې دپاره راغوښتې چې سلیم زما کسان نیولي چې هغه راته وشي. هغو څه جرم کړی؟ زه غواړم چې زما کسان یو ساعت کې خلاص شي. نه 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 همدا اوس راته خلاص شي. همدا اوس څه حلوا خو نه ده چې اوس یې خوشي کړم. بابا قانون زما د پلار نه دی چې څوک وغواړم دننه کړم، څوک وغواړم بعد هر قانوني کار او غیر قانوني کار په طریقې سره کېږي. ستا هر کار د خوشیانو غوندې دی او ستا د دهشت نه ټول خلک ګیرېږي، ټول خلک. ستا په هر کار کې لیونتوب دی، په هر کار کې. سپی زمای هډوکي درته ځا شوم او په چیګ اواز ما لغبېږي. بابا ته بېغمه اوسېږه، ستا کار به وشي، زه درنه ځم. ګوره نادره بچې تادي مه کوه، هر کار په سوچ وکړه. ولې چې اوس د دې کور مشر هم ته یې. زکه خو په دې کار باندې تادي کوم مورې، ولې چې اوس دا بوج زما په سر باندې دی او زه به یې خپلو تربورانو ته ښیم چې زما خورم په سر ډولۍ کې لاړ. بچې الله دې ورسره پوه شي، ته په هغوی خپل ځان ناغرضه کړه، ستا به الله مدد کوي. مورې ما خو هغو ته هېڅ هم نه دي ویلي او نه به ورته بیا څه وویل، خو زما په زړه باندې صرف او صرف دا یو ارمان دی چې خپله خور ښه په خوشحالو سره رخصت کړه او د دې خوشحالي هسې بچې خلک څنګه دي؟ مورې زما دوستان دي، ډېر نران او ښکلی خلک دي او بیا امید دی چې ستا هم خوښ شي. ښه ده بچې چې څنګه ستا خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده. داسې ښکاري چې د سکندر قضیه موږ ته درکړه، موږ نه ډېره لویه غلطي وشوه. 2 میاشتې وشوې د سکندر خلاف تا کوم ثبوت لاسته رانوړو. امیر صاحب که سکندر مجرم وی نو ما به ثبوت لاسته راوړی وی. ما چې سکندر هر وخت لیدلی دی د دلاور خان غیر قانوني کارونو ته د قانون بڼه ورکوي. څنګه بڼه؟ زه پوه نه شوم. لکه د هوټل پر ځای باندې غریبانو لپاره شفاخانه جوړول او داسې نور څه کارونه. موږ چې هر وخت لیدلی دی هغه د هغې ټول کارونه غیر قانوني دي، لکه شراب، چرس، افین، داسې نور جرمونه. هغه یو مجرم دی. امیر صاحب تاسې ما ته 4 ساعته وخت راکړئ چې زه د دې قضیه بیخ ته ورسېږم. ورکوي دې که زمونږ پې څه هسې به ورکوي، هغه زما په نوم ناسته چینی ده
او بیا والله کې رانا د چا پلار مو کی اے معتبر خانه لک یخ کینه یخ هغه مونږ پرېخي جنې ده چا چاله ورکوي د مونږ پیسو چپ پلاره چپ ولی قسم په خدای چې دا سر در ترې ولیکم ګیره دې ستونې شوه خو ته د دې خلکو په چالاکۍ پوه نه شوې دوی اوس موږ ته دې ټول کلي کې شرموي چې زما د روغ پر روغ ناسته جنۍ بل نصیب نه ورکوي ای پلاره هغه زمونږ رندا ده په ولدا کې رانه بل څوک وکړي و تاسو زما زامن نه زما پلاران یې پلاران تاسو ډېر ښه پوهېږئ دوسته چیرته ځو موږ د مخبر لیدو ته څه د مخبر لیدو ته سلیمه ته ښه پوهېږې چې بابا مونږ پسې دی او زما بغیر قانوني کارونو سره هېڅ رابطه نشته په یو بېګانه شخص باندې باور کول پکار نه دي کېدای شي چې دا یو چال یا یوه دوکه وي چال او دوکه دا هم کېدای شي خو زه په تا دومره باور لرم چې ته به ما سره یې او زه په تا سره نو بیا زه چې ځو زما د مخبر لیدو ته که په شله دقیقو کې رانغلم نو بیا پوه شه چې خبره خرابه ده ډېره ښه ده زه به ستا همدلته انتظار کوم ځای شي افسوس چې تا زما په خبره باور ونه کړو په تا زه څنګه باور وکړم که باور لرم په خپل دوست لرم بیا چېرته روان شوی لالا موږ ویل هغه تربورانو له ورځو چې د کوېدنو مبارکي ورکړو و زما بچې ما څو څو پیرې ته پوهېږم دا د غریبانانو له تاسو څه غواړئ تاسو زما دا خبره ولې نه منئ ولې نه منئ دا تاسو څنګه زامن یې څنګه زامن یې تاسو ای پلاره دا زمونږ اخیرنی ورتګ دی بیا به ته ټول عمر مونږ په کلار کښېنو وای زما کمکړو بچو ما څو څو پیرې پوهې کړې او تاسو نه پوهېږئ ولې دا زه تاسو ته د سړي بچې نه ښکارم مونږ خو به د پلار په مخ کې خبره نه شوه کولی او تاسو به نیغ کېږئ د خبرې به ماله داسې جواب راکوئ چې زه ستاسو پلار نه تاسو زما پلاران یې او بیا تاسو د خپلې ځوانۍ په ځان پورې ولې اور سپور کوئ زما خبره ولې نه اورئ چپ دا چې په هغې خفه کېږي ولې چې هغه دې ویلونه دي که نه او موږ خو دې زامن نه یو موږ خو دې پرکټي یو که نه حتی زمونږ د عزت جنازه وځي او دلته ده سره د عیش اشراف هم دی موږ اړم ووایي چې په سم پښتو نه تا نه دي اورېدلي چې د شپېتو شي که نه نو د ویشتو شي د ویشتو راځئ چې ځو اوس زما خیره راله خراب کړه یا لکه هماغه څادر راله سبا نه
برکتی ستاسو نه ښه دي که وخت زور خو به راله وکړي که نه نیغ نیغ راته په کور کې کښېنه داسې دی او داسې دی خو دی بچو زما درته خیري دي خروز به مخکې او تاسو به ورپسې والله کو خروز هم رانه ولیده یو خوشخبري ده کچه غلطه بابا ما سکندر سره خبره وکړه اوس موږ هر څه کولی شو ټول کار یې خراب کړو کله چې زه د سکندر د مرګ پلان جوړوم نو سلیم هغه کار خرابوي هغه د هغې محافظ هم جوړېږي بابا ته صرف حکم کوه حکم ته بنډلي هسې بنډلې وې په کوم طریقه چې د سکندر د مرګ عملنامه هم جوړه کړې وه هماغسې د سلیم هم جوړ کړه یار سواله او زه لاړ شه زمونږ د حجرې مخې ته چې څوک تېرېږي نو درې ځله په ځان باندې څه چوک کوي و د ظالم زړه راتې راتې نو په منطق پکې کوه واجبېده بابا خبره کوم ته ژوند نه بېزاره شوی چې زه دې یاد کړم ژوند د چا خوښ دی خو زه صرف د دشمنۍ په ساتلو دپاره تا یادوم څنګه چل دی ما ته داسې ښکاري چې ستا مړی د کارغانو په خوراک ورخطا کېږه ما او تا د مرګ فیصله یو ځای به کوو مګر هم زما ستا په منځ کې یو بل دشمن هم پیدا شوی سبا خبره کوه غپېږه ما غپېږي هغه سړی چې وخت پورې ستا وخت خراب چلېږي خپل زوی د ځان سره یو ځای کو خو بیا هم ستا نه شو ما تاله په پاکټ کې یو توفه درلېږلې هغه وګوره چې وخت دې ښه تېر شي خان صاحب دا واخلئ دا لیونی د دې کور فرسي که نه هیله به مې د دې اوږو نه دا پوس کړی خدای لکه خیر خدای که نه لالا په سلیم خان لالا یې باندې چاډا دي وکړي څنګه راځو
ځان بچې ته څومره بد نصیبه یې چې ستا په قسمت کې ډېرو خوشحالیانې نشته. चाची चाची खुशहाली मुबारक शाह. هغه ته خو خټه دی وکي ما ویل چې د تر د لور وادم دی راشه دې تم لګېدا دی وکا ځکه چې خوشحالي ده کنه. سرګې خبرې ساتلې وې چې کم از کم ما ته دا هغه ظالم نوم ښوولی دی چا چې دا ظلم کړی دی سلیما چا چې دا ظلم کړی دی. قسم دې دې په خدای وینئ ما چې تر هغې پورې به په آرام کښېنم چې در څو مې ستا بدن یې اخیستی نه ما بدل. څنګه په پورتل کې ناست د شوی نه اوس مې کې زه خو نه یم روان ځم داسې دې پلار پلو مورې دا چا مورې بچې معتبر دي. خدایا قسم مې دې په خدای معتبره قسم مې دې په هغه خدای که د پاکستان په یو ګوټ کې دې وپرېږدم په یو ګوټ کې تربوه ولې په تورتم کې لوبه کوي نو ته چېرته په رڼا کې لوبه کوې؟ مطلب دې څه دی؟ زه د لوبې ډېر شوقي راځه چې نن لوبه وکړو. زما په کور کې اوسېږي او زما جاسوسي کوي ما ته د قانون جال پور کړی د دوستۍ په شکل کې ما سره دوکه کوله ما دوکه کړې ستا د ګرفتارۍ دپاره نه ستا د بچ کېدو لپاره وګوره په دې ښار کې اوس هم ظلم روان دی نو ته څه وې چې د دې جرمونو شاته زما لاس دی او ته زما ګرفتارۍ ته راغلی ته یو خبره واوره کله چې دوه دوستان دښمنان شي د هغوی دښمني ډېره خطرناکه شي ډېره چې دوستي پاتې نه شوه نو بیا د نن نه بعد ما خپل دښمن وګڼه
زمونږ د دوست نه د پولیسو امیر جوړ شوی او زمونږ جاسوسي کوي زمونږ زما د ستاسو دوستۍ په سر قسم دی ما تاسو سره دوکه نه ده کړې دوست ستا نه خو بد دښمن ښه دی چې په شا ګزار خو نه کوي سکندر ته په سلیم غلط الزام لګې ما ته پته وه چې هغه پولیس افسر دی ته په هر څه پوهېدلې ښځه دې په تورتم کې وساته ښځه زما او طرفداري د دې کوي نن نه بعد زما مخې ته را نه شي ځه ورکه شه ځه ته ولې په هغه غوښتی څه چې ما غوښتل هغه هم غوښتل د نن نه بعد زما او ستا لارې جدا جدا دي شیردلا سمانه ستا یادونه نه هېرېږي څه سوچ کې شیردلا سوچ مې دا کوم نسرینه چې د نورو هلکانو ته ودونه وکړم چې د اوږونه مې لږ بوج کم شي په الله باندې باروسه ساته هر څه به ټیک شي بچي زه ګورې سپین ږیرې یم زه د ډزو نه یم زه د ګزارې یم کاکا والله په بالله چې ستا مل راته چرګوټي نو پسه د سنا د چرګوټي نو مزان دی خو وایدم دی نه وایدم دی نه کاکا ولې تا به د هغه زامن سر ته کېنوم دا جوړه چې زما کور ته بغیر اجازه راغلی سکندر ولې ولې
زه ونیوي سړی ونیسه پرېږده دا د ژوند نه پرېږدم پرېږده سکندر زه دا پرېږدي چې ما ونیولي دا پرېږدي سلیمه لیونی شوی ته زما پلار ولې زما سکندر زه ونیوي سړی ونیسه پرېږده پرېږده دا به نن ژوندی لاړ نه شي ونیسه سړی ونیوي سکندره وګوره ښه په خاوره ورته وګوره د جرم په دنیا کې برابره منډه وهله او خپل ځان یې خوشحال وهلی و وګوره سکندره جرم به دې کوم او د خپل جرم کارنامې به په تا اړول ستا نه مجرم جوړونکی ستا پلار دی او نن به ما خندانه حمله کوونکی ستا پلار ګوره سکندره دروغ په دوه قسمه وي یو د ښو دپاره او بل د بدو لپاره او نور ته په خپله پوهېږې سکندره ما دروغ وویلې ستا ښه والي لپاره او نور ته خپله پوهېږې پلاره د دنیا ټول پلاران د خپلو زامنو نه چا نه انجینر جوړ کړي چا نه ډاکټر جوړ کړي چا نه پولیس جوړ کړي او ما نه د یو مجرم جوړ کړو مجرم ولې پلاره دومره خوبغرضه انسان وختې ستا ته داسې زما ښځې کور پرېښود او ما نه خپل دوست جدا شو څنګه پلار یې چې د جرم دنیا دې خوښه کړله تا چې ته زما پلار نه وې 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 Uy! Raza que le tapos tu. Yasir! Yasir! یاسره 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 تا خو زمونږ ملا ماته کړه تا خو مونږ غرق او تباه کړو غرق او تباه یاسره یاسره ګوره سره ما تا ته ویلي که نه ما تا ته ویلي چې یوازې مه ګرځه و ظالمه تا خو زموږ ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل
تا خو زما د مور او پلار ارمانونه خاورې رې کړل قسم مې دې ستا په دې وینه باندې ستا په دې وینه مې دې قسمې که یو م ژوندی پرېږدم یو یا سلام چېرته پټ شوی پېغلتو بال راوړئ لکه د ښځو په ګوډونو کې مه پټېږئ قسم مې په ذات د خدای که یو م رانه ژوندی پاتې شئ زما او د ګل په شان نور وژلی دی د ګل په شان جهازي ښکلی اشنا و ظالمه د سنډا مرغه دی په ما به دې ډز کړی و په ده به دې ډز کړی و خو کم از کم هغه ماشوم به دې ډز نه کوو څه به دې نه کوو ډز به دې پرې نه کوو راځه بچو ما د دې وخت انتظار کول هلکانو دا په هغه کوټه کې بند کې چې په کوم کوټه کې د دې ښځه بندیوان دي دښمنه دومره زر ستړی شوې
چې د مشرانو نه مني که نه د هغه بیا چاغل وي همدالې وي ما به ته منې کو نه که نه خو زما به دې نه منل او ما به وشو د کوم څه نه چې زه یېرېدم و ظالم ملا مې راله ماته کړه یخ شو که نه لرې یخ شو متبرخانه خوشحاله شي خوشحاله شي بس دې پلاره بس چوپ دا ته څنګه پوښتون یې دا ته څنګه پوښتون یې چې د خپل عزت تپوس کولو نه به منې کې منې کې عزت خدار یو پښتون وي خو د خپلو سره خلک مینه کوي خپل به ګوله نه وړي و ظالمه خپل خو د خپلې سینې سره لګوي و تاسو خو زه تباه برباد کړم راوګوره ښه ده راوګوره بچې بچو وګوره ورته که نه وګوره ورته زړه ورته دی زړه ورته دی غږ نه کوي غږ نه کوي
खाना खुले रे खाना खराब زما وقول دي تترفي وي يا الله شكرا وي لا جماعة شدم مسترانو نمانی نغيم سال انجامي ما ویلو چې ستاسو کلي له به راځم او دا نه به زه خپل بدن اخلم تا په خپله علاقه کې توتوره وکړه چې زما په علاقه کې به یې وکړې نو دا خبره ده تربوره تربوره سکندرا نه دغه قانون دی دې ته به قانون سزا ورکوي نه ah